یار عثمان هغه بازار کې ساده سړی ښځه ورکه هغه څنګه کیسه وه؟ پیرک خان هغه خو یو ساده سړی و په بازار کې کوروالۍ ورکه سوله نو ده چې په هره د برکې والا ښځه ولیدله نو به یې پر ناره کړله وله یې خوره زما د مور پر ځای یې زما کور والا خو به نه جانانه اوس مې دا د منان ټانکي ور خلاص کېده رالی سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام جانانه و د مریض رالی بیا به ټلیفون سره و ته ټانکي لګې و مې د ټانکو ډګري حاصل کړی دا چوټ مې تر دا ځای څیرې ده دې ته به ټانکي ور ولګې یار عثمانه دا ولورنه بیخي ډېر ګران شو و یار مه شم پریشانه کړې ماما واده کې وکړي یا به نجلۍ در اوسه نه ده پیدا سوې تا خو زه د 30 کال والا سره واده کوم و یار نه پیدا کېږي په 30 کال والا نه شو پیدا بیا مجبور یم بیا 15 والا به پیدا کړم یارانو ستړي مه سئ څنګه یې ښه جوړ یاست وروره د پهلوان سکوټر پولیس والا بیولی دی هر سړی که په ایرپورټ په تاڼه کې شناخت لري د پهلوان ته دې په کمنټ کې ووایي وروره د پهلوان موټرسایکل د ایرپورټ په تاڼه کې ولاړ دی پهلوان به اوس سره وګایېږي پهلوانه ته ته رایې د څه بوتی مزم راشه وازه د کیک پرولې بزم سایه د کښېناسته نو څه په چمبکو بس کې راکې خو د دې پورو دا کې نه راکې وروره موږ شیر سره دي په پښو ځې څه وکړو نو دی بل نوې راخې نو دا کاغذان نه لري ولې نه لري نو بیا څنګه د ثبوت ما زه دورې در بالښت لاندې ویر نو خراخه زه څه خبره دي دونه خوش یار عثمانه د عزیز رحمان د رباط سره غلی دی ښایسته ټوکه راته وکړي چې دیم پر وخاندي رباط والا هم وخاندي واوره رباط والا دې هم واوري زما دومره یونی بخت دی چې حساب یې نشته ولې عثمان خان رک خانه د نجلۍ سره 2 کاله پر موبایل ګایدم تلفونونه مې ورکول پیکیجان مې ورلګول خواستونه مې ورته کول چې باید راسره میلاو سه راسره میلاو سه نه میلاوېدل اوس بله ورځ لاړم کرار په امان کې سر وخروي چې ما سر وخروي د باندې راووتم د دې نجلۍ تلفون راله رالي وه چیرې سره میلاوېږو ته ولاړ سه دا راته ووایه چې قید اعظم محمد علي جناح کله پیدا سوی دی ماسټر صاحب پیدا سوی و په 1947 کې پیدا سوی ته خو ډېر قابل یې او ماسټر جي زه خو ماپښین ټیوشن هم وایم یارانو دا د چمن کډی مانده دی سم به قرآن چې بسر سړی چې راځي د کم ګوټونو د خټو ګوټونو به راوړي پښو کوي لوی موزې به راوړي پښو کوي ورځونه پام به کوي دا سړي په لاس کې چاړی دا سره دی کالیګر درڅي ډېر بس د پښتنو ډېر ژوند ډېر تریخ دی چمن د خلکو بیا خاص کر د لغړیانو ډېر قسم په خدای ژوند تریخ دی ما عثمان اغا رالو چې دا کمالات ما عثمان اغا وکړ یار قسم په خدای ډېر د افسوس خبره ډېر ستړي دي موږ ته ته وایي شناخت کارت ښکاره کړ موږ ته وایي ته ما مرګ جانته ته ما پېژنې دلته مړی د الله زردی کې په سترګو کې وي په خوله یې وي بس زنده باد چمن خلکو ته چې په آفرین سره په سې معنا ورته ټینګ دي دا خلکو ته رک خانه بیا چمن نه راځم کوم دا په خدای ډېر ستړي دي بیخي بې انتها ډېر ستړي دي خورا زنده اوس